أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دی آیت مبارکه کې د انفاق د ثواب د ضایع کولو دوه اسباب بیانېږي. مخکې آیت مبارکه کې د انفاق فی سبیل الله ثواب بیان کړلو چې هغه الله تعالی یو په 900 باندې بدلی او د چا د پاره چې وغواړي هغه دوچنکی. نو اوس د دغه انفاق د ثواب د ضایع کولو دوه اسباب ذکر کړي چې د دې دوو خبرونو تاسو ځان وساتئ، ورنه ستاسو دغه ثواب به بیا ضایع شي. نو فرمایي الذین هغه کسان ینفقون چې خرج کوي دوی اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا یتبعون او بیا نه ورپسې کوي ما د هغې نه انفقو چې دوی خرج کړي دي منن زبادنه ولا اذن او نه تکلیف. فرمایي چې دا دوه خبرې چې دي دا په انفاق پسې د انفاق نه وروسته د دوو خبرو نه ځان ساتي، نه ورپسې کوي. او منن زبادنې ته وایي چې هغه ته بیا رایادی چې ما پتا احسان کړی دی او ما تعالی خیرات در کړی دی، دا زبادنه ده. ولا اذن او نه تکلیف ورکوي، یعنی دی پوه شو چې دی ته ما هغه صدقه ورکړله، خیرات مې ورکړلو، دی به زما لحاظ ساتي، نو دی ورته سختې خبرې کوي او دی ته کله خدمتونه اخلي، زما پلانې کار وکړه او پلانې کار وکړه، نو دا تکلیف ورکول دی. یا د هغه صدقې تذکره داسې یو کس ته وکړي چې دغه چاله چې د صدقه ورکړې ده هغه دا نه خوښوي چې په دې دې هغه خبردار شي او دی هغه بل کس په ده باندې خبرې کړي، نو دا ټول په اذن او په تکلیف کې راځي. نو فرمایي چې دوی د الله په لار کې خرج کوي او د خرج کول نه پس بیا نه ورپسې کوي د دغه خرج کولو پسې زبادنه او نه تکلیف. لهم اجرهم د دوی دپاره اجر د دوی دی عند ربهم په نزد د رب خپل ولا خوف علیهم او نه به یې سیره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي، یعنی په آخرت کې به دوی باندې دا یره نه وي چې مونږ کوم صدقه کړې وه نو هغه د هغې ثواب دوی ته میلاو نه شولو او نه به د دغه صدقې په کولو باندې دوی خفه کېږي. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. فرمایي که چرې یو کس نه چا سوال وکړلو او
د تعاون درخواست یې ده ته وکړلو، نو دغه د چا نه چې سوال کړی دی که ده سره الن سات پخپله څه نشته دی، پخپله ناداره دی، څه ورسره شته دی نه د خرج کولو دپاره، نو ښکلي وینا قول معروف ښایسته وینا دی هغه ته وکړي او یعنی الله تعالی دې ستا مدد وکړي او یا ورته چې نو هغه د برکت دعا وکړي. نو ښکلي خبره هغه ته کول یا خپل تنګ دستي هغه ته بیانول